اوس بیرته زیاتو سرچینو خبر ورکړی چې هغه خبر رښتیا وختله چې د ننګرهار ولایت په شپږمه ناحیه کې یوه پاکستاني جیټ الوتکه وویشتل شوله او رانسکوره شوله او پیلوټ یې ژوندی ونیول شو. هغه خبر چې پرون سهار تایید او بیا ناتایید شو اوس بیرته تایید ښکاري. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې تان ټي وي چینل مو سبسکرایب کړی وي. د زیاتو باوري سرچینو ویلي چې دغه پیښه پرون سهار چې رامنځته شوله د پاکستان یو جیټ الوتکه د بمبار لپاره د افغانستان فضا ته داخله شوې وه او غوښتل یې چې د ننګرهار پر ځینو سیمو هوایي بریدونه ترسره کړي. د طالبانو په وینا د افغانستان د هوایي دفاع سیستم پر وخت فعال شو او یا د الوتکې ته یې هدف ونیوه چې له امله یې الوتکه نسکوره شوه. سرچینې زیاتوي چې پیلوټ له الوتکې پراشوټ په وسیله ځان ښکته کړی او وروسته د طالبانو ځواکونو ژوندی نیولی و. طالبان وایي هغه انځور چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی د پیلوټ د پراشوټ پاتې شونې ښیي چې نوموړی پکې ژوند ځمکې ته رسېدلی دی، خو تر دې مهاله د پیلوټ کوم رسمي عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې. د طالبانو لخوا اړوند چارواکو ویلي چې دا اقدام د افغانستان د هوایي حریم د دفاع په موخه ترسره شوی او هر ډول بهرني بریدونه پر وړاندې به کلک غبرګون وښودل شي. د دوی په وینا د هیواد له فضا څخه د دفاع حق د طالبانو اساسي مسؤلیت دی. پر ټولنیزو شبکو د طالبانو پلویو هم دا خبر تایید کړي او ویلي دي چې نیونې شوی بي پلوټ او اوس د طالبانو له ځواکونو سره دی، خو د هغه د هویت، پته او د روغتیايي وضعیت په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره تان ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. په درنښت سره د الله په امان.